زلزلې ولې راځي؟ اصل کې دا زلزله چې دا د اسمان نه چغه د پزمکه والو باندې د کله حرکت زمکه وکړو نو پوه چې اسمان نه ماته आवाज راغی اے انسان نور ګناه پرې د الله تعالی وګرځي. زمکه نور ستاسو د ګناه برداشت نشي کولای ځکه خو په حرکت باندې شو اے انسان نور راوګرځه د ګناه. نو دا زلزله په حقیقت کې د اسمان چغه د پزمکه والو باندې چې ګناونه بس کینو پرې دوی. د زلزلې راتلو حدیث مبارکو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګڼ اسباب ذکر کړي دي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذ اتخذ الفیء دولا چې کله خیانت شروع شو خیانت زلزله برازي. د ملک چې کوم خزانه ده بیت المال دی او داغي چې کوم واګداران دي هغه به د خپل مال حسابوي. دا بنوي چې دا زما سره د قوم امانت دی. د ملک خزاني به خلک واګداران چې کله خپل مال حساب کوي کنه زلزلې برازي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والامانه مغنما امانت په خلک غنیمت حسابوي. نن سبا وزت چاله امانت پیسې ورکا اب ته بعد پسې لاړ شو ورکه کوم امانت پیسې چې درکړي هغه راکا یاره خو ما لګولې دي لکه ته ماته لګولې درکړي وي. سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والزکات مغرما چې کله زکات تاوان خلک حسابوي. زکات یاره دا ډېرې پیسې دي یاره دومره پیسې به ورکوم یعنی د زړه په خوشاله به زکات نه ورکوي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتعلم لغیر الدين خلک د تعلیم کوي خو د دین د پاره نه وګورئ کنه څه تعلیمونه دي د دین د پاره دي د دین د پاره به تعلیم نه کیږي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واطاع الرجل امراته سړی به د خزي تابعدار شي وعق امه د مور بنا فرمان شي. د خزي تابعدار به د مور بنا فرمان یاره وي زما مور زما خزي ته بدګوري وي زما مور ته ګناه زما خزي ته ګناه نشته. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وادنا صديقه واقصى اباه دوست فرانزدي شي او پلار بل لري کړی شي. پلار به د دوستانو پسې ای وي زما خو نوري تاسو یې کوه کوي تاسو ته تاسو نه زوی د پلار خبره نه وي پلار د زوی په دوستانو پسې لاړ شي زما خو نوري تاسو یې کوه کوي. دا د قیامت د علامات یو علامت دی. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وظهرت الاصوات في المساجد په جمعتونو کې به اوازونه پورته کړي شي شور به وي خبرې به وي جمعه تلاړ شه ذکر نشته نفل نشته صرف د دنیا خبرې به وي. په جمعه کې به قسمه قسم اعلانات کیږي څوک به د څه شي اعلان کوي څوک به د څه شي اعلان کوي. او دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وساد القبيله فاسقهم د قبيله چې کوم فاسق سړی په دې کې به دوی سردار کوم علاقه کې چې فاسق ګناګار بیکار انسان او خبره دوی مشرک. او دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واکرم الرجل مخافه شره د سړی عزت پکېږي د هغه د شر د وجنه خان دی ملک دی نواب دی ډي سپي دی ای سپي دی پلان کې دی هر سړی ورته کینی او پاسي عزت کې د څه د وجنه یاره چې ما ته سونه و د هغه د شر د بچ کولو د وجنه به خلک دغه عزت کوي. تاسو نه چې دا سړی به عزت مند دي او خلک به دغه د شر نه ځان بچ کولو لپاره دغه عزت کوي. دا د قیامت د علامات یو علامه ده. او دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وظهرت القینات والمغازف په اخر زمانه کې به ډمی سیواش د ټنګ ټکور سامان به سیواش. الله دې زموږ په حال په نن سبا په هر دریم کور کې ټیک ټاک والا جنې موجود ده. دا ډمی دي کړه ډمی نورې څه دوي ډمی به سیواش ګانو بجانو لا اول به خلکو ځلې کراس کولی چرته ډمی پسې بګرځیدل. نن سبا کور په کور ټیک ټاک کردا ټیک ټاک دغه ډمه موجود. او دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشربت الخمر شراب سکل بزیات شي شراب نوم په بدل کې ډرینګ پورته وي شراب سکل بزیات شي. او دا رنګ ولعن اخر هذه الامه تدي امت کوم اخیری خلک چې دا لعنت وي په اولنو خلک باندې زما پلار عمر پس پویدو زمانه کې پس پویږي دا خو زه پارس باندې پویدم زه خو یا پلار خبره کوي کې خبره کوي ته مړ پس پویږي. د دې امت اخیری خلک په اولنو خلک باندې لعنت وي نعوذ بالله پایما ائمه باندې په صحابه کرام باندې پاغي باندې لعنت عن کې په مشرانو لعنت عن کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې دا خبره ښکارا شولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء په دغه ټیم کې د سری سیلې انتظار کوئ وزلزله د زلزلې انتظار کوي. زلزلې برازي چې کله د اعمال زیات زلزلې ډېرې راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخسفا پزمکه کې د منډلو انتظار کوي چې الله د ازمکه اوښلې تاسو کې درنه ومسخا او د شکلونو د مسخ کېدو انتظار کوي وقذفا او د اسمان د ډبرو د کانو د راتاوېدو انتظار کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم ورونو غرض می دا کو چې دا زلزله چې دا د ازمکه حرکت چې دا زموږ د ګناونو او وزن برداشت نه دا اورکیږي دا د اسمان आवाज دی اے انسان بس که په دې ازمکه نور ګناه پرې د الله تعالی